بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر 40 مخکې ایتونو کې رب العالمین بیان کړو د میراث متعلق. الرجال قوامون على النساء، نارینه حاکمان میران دي على النساء په ښځو باندې بما فضل الله په سبب د هغه چې بهتر کړي دي الله بعضهم بعضې د دوی علی بعض په بعض نورو وبما انفقوا یو خو الله غوره کړي. دویمه وجه وبما انفقوا په سبب د دې چې دوی خرج کوي من اموالهم د مالونو خپلو نه په ښځو باندې مالونه لږې خرچې کوي. فالصالحات پس نیکې ښځې قانتات تابعداري کوونکې حافظات للغیب ساتونکې د ځان او د مال للغیب په وخت د غیبوالي د خاوند کې بما حافظ الله په وجه د دې چې حفاظت کړی الله د دوی. واللاتی او هغه زنانه تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن د بد اخلاقۍ د دوی نه. بد اخلاقي کې د سره نو څلور لارې دي. اول فعظوهن پس نصیحت وکړئ دوی ته، بیان ورته وکړئ دا ورته وایي دا ګناه ده دا جرم دی ګوره الله سزا درکوي په دې باندې دا بد اخلاقي مه کوه. اول وعظ او نصیحت دی. که په وعظ نصیحت ونه شه وهجروهن او دوی جدا شي د دوی نه فی المضاجع په هغه ځای د اړخ لګولو کې بسترو کې. وضربوهن او درېیمه لاره دا ده او ووهئ دوی لره د یېرې وال هغه ورکول دا نه چې غټ ډانګ د پسې راخیستی وی داسې وال چې هغه ته یېره ورباندې محسوس شي او تر څو چې هغه د کوم بد اخلاقي پکې ده کوم تکلیف د شریعت خلاف عمل کې د هغې نه منې شي. وضربوهن او ووهئ دوی لره فإن اطعناکم پس که دوی اطاعت وکړه ستاسو دا درې لارې وي دي که هره خبره یې ومنله نو فلا تبغوا نو مه طلب کوئ په دوی باندې سبیلا علیهن په دې ښځو باندې سبیلا لار د طلاقو چې تاسو طلاق ورته ورکوئ او طلاق یې کوئ مخکې چې دې سره سمې شي نو بیا به طلاق نه ورکوئ. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی علیا کبیرا یقینا الله دی اوچت په صفتونو کې او کبیرا الله ډېر لوی دی په اعتبار د ذات سره او ډېر بهترینو صفات والا دی. الله د عمل کولو توفیق راکړي.